هند او جرمني د کاروباري اړیکو په زياتولو سلا شوې دي. د جمعې پر ورځ په نوې ډیلي کې له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره غړي خبري غونډې ته په وینا کې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویل موږ منو چې زموږ اقتصادي اړیکې زیاتې شوي خو دا نور هم سیوا کېدای شي. جرمني چې په اروپا کې د هند تر ټولو لوی کاروباري ملګری هیواد دی دا وخت یې په هندستان کې څه باندې 100 کمپنۍ فعال دي. د جمعې پر ورځ د ترکيې او روسې ځواکونو د شام په شمال ختيزه سيمه کې په ړومبي وار ګډ ګشتونه پیل کړل. دا وروسته له هغو چې تېره اونۍ د ماسکو او ترکیې ترمنځ دا تړون شوی و چې کورد ملیشه ځواکونه به د شام له سرحدي سیمو ویستل کیږي. On the stage safe. Step by Natalia. Now Natalia again this time. او په سعودي عرب کې په ړومبي وار د ښځو پهلواني یا رسلېنګ شوی. د زیارت پر ورځ په سرخار ریاض کې ترسره شوي دغه رسلېنګ کې ښځینه نړیوال پهلوانانو ناتالیا او لیسي ایونز برخه واخیسته. د یادونه دا چې په تیرو 12 میاشتو کې سعودي حکومت یو شمېر د لوبو او نور د تفریحي پروګرامونه اعلان کړي دي.